رمقاوات الشورق يولون بيا بزور واركبا خبردار شاتر لحد بدنم کو واركبا خبردار شاتر لحد بدنم کو رکیب نشی کوي مړی پخلها سے کبھی تړي زنکدن ډېر سخت دی ته دغه ګلالۍ وګوره څومره سخته تېره شوه افغاني ورزشکارې رویا کریمي په ناروې کې د 2015 میلادي کال د سټاپفیلډ اوپن په نوم بدني ښکلا نړیوالې سیالۍ کې لومړی مقام ګټلی او د سرو زرو میډال ورکړل شوی دی. رویا وایي دا یوازینۍ افغانۍ نجلۍ ده چې د بدني ښکلا په برخه کې دغه ډول بریاوې ترلاسه کوي. هغه وایي په ځان ویاړي چې د بېلابېلو هېوادونو د کلتور او فرهنګ درلودونکو کسانو په منځ کې درېږي او مبارزه کوي. ځان ویاړم چې د یوې افغانۍ نجلۍ په صفت په ډګر کې د هغو کسانو سره رقابت کوم چې له یوه بېل فرهنګ لري او یا له یوه بېل چاپېریال او یا له یوې بېلې کورنۍ څخه راغلي دي. دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې زه د یوې سنتي ټولنې یم او له دوی سره پر یوه سټېج درېږم او سیالي کوم له یوه داسې ځایه چې زما لپاره هېڅ ډول امکانات برابر نه وو. رویا وایي چې د خپل هېواد له نارینه‌وو څخه دا هیله لري او هغوی ته دا پیغام رسوي چې په اوسني شرایطو کې دي د افغان ښځو ملاتړ وکړي څو خپلو هیلو ته ورسېږي. افغانانو مبارک شه افغانانو ویاړ راوړ زموږ استعداد د افغانانو استعداد ټولې نړۍ ته رویا کریمي ور وښوده ډېر ښه استعداد دی لږ څه وچ غوندې دی مبارک شه دغه ویاړ چې هغې ته د بدن د ښکلا نړیواله جایزه وګټله تاسو سره ټول مبارک شي. نو دغسې استعدادونه که افغانستان ولري خیر موږ به ډېر زر په نړۍ کې چې دی مخکې اول نمبر شو. نو دغسې استعدادونه هر چا ته پکار دي او یوازې استعداد نه باید استعداد نړیوالو ته ښکاره هم سي. دغسې سر نه د پښو پورې استعداد سړی ولري باید ټول ښکاره کړي لکه ورته خپله پوهېږئ بس دغه استعداد او تاسو ټولو ته بیا هم نن په افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي او دا یوه تاریخي ستره غمیزه ده. رویا د بدني ښکلا په برخه کې د پام وړ بریاوې ترلاسه کړي دي. د رویا د ژوند ملګری هم د بدني ښکلا ورزشکار دی. دوی دواړه په ناروې هېواد کې اوسېږي. دا چې کله پخوا دا ایډیټینګ نه و ایډیټینګ چې نه و نو دغسې فلمونه به جوړېده ښه فلم صحیح کوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله 哎呦我的妈！ فکر کومه که مولي صاحب کنه چې مولي صاحب راته ښکاري هسې ختمانه غوندې ورکړی ده د پروګرام دی نو حجاب هم ضرور دی که نه او بزرګي هم ضرور دی نو دغسې حجاب به کوئ وکړه نجونو بغیر د حجاب او ګرځېدل ښه نه بیا ما خفه مې شوم او انشاءالله مطلب مې شروع کړی دی دغسې باډي به د خیره جوړو انشاءالله ملګرو مشوره راکړئ چې زما اندام به دغسې جوړ شي او که نه
Wala